ما ویل سیزن کې به قرضه د مدواړي ختمه کړم خو دومره ګټمه چې زما د کور خرچه نه کوي نو د سپلو کار دومره خراب شو چې واره نه کوي او چې څه پې لګي هغه خپلې دوباره نه کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سمرګري موچان راغون شیو چې دولت خان پکې نمایا سړی دی دا تاسو ټول پیژنئ او دا موږ په دې حق له راغون شیو چې نن موږ په دې خبره مجبور شو چې موږ هړتال وکړو چې زمونږ کومه سودا ده هغه دومره ګرانه شوه چې کم از کم په سپلۍ کې 200-250 روپۍ فرق رالو او دکاندار چې کم دی هغه موږ ته 50 روپۍ یا 10 روپۍ په سپلۍ کې دغه وکړله نو په دې باندې زمونږ ګزاره نه کیږي. البته ستاسو ټیم نه اخلم راځم نو په دې هکله ما یو نظم لیکلی چې دا تاسو ټولو سره شریکول غواړم. نظم له راځم چې څه پرې لګي هغه خپلې دوباره نه کوي او د سپلو کار دومره خراب شو چې واره نه کوي او څه مټیریل والا زیاتې کړي او څه ډیلر د سپلو په کاریګر غریب خو ترس یو زره نه کوي او چې څه پې لګي هغه خپلې دوباره نه کوي د سپلو کار دومره خراب شو چې واره نه کوي. او دولت استاد دا شعر پکې واوره چې ما ویل سیزن کې به قرضه د مدواړي ختمه کړم خو دومره ګټمه چې زما د کور خرچه نه کوي نو د سپلو کار دومره خراب شو چې واره نه کوي او چې څه پې لګي هغه خپلې دوباره نه کوي. نو دا مې ارمان دی که موچیان خپلو کې یو شي سره خو خدای زده که یو شي دومره لویه کارنامه نه کوي او چې څه پې لګي هغه خپلې دوباره نه کوي. او د ډېرې بخښنې سره سمنګ بې خونده یو څه خوند د مشرانو نشته او د کاریګر په حق له هیڅ یو مشوره نه کوي او د چې څه پې لګي هغه خپلې دوباره نه کوي نو د سپلو کار دومره خراب شو چې واره نه کوي. اخیری شعر ته راځو چې واړه کبان په سمندر کې وي د غټو خوراک. دولت استاد واړه کبان په سمندر کې وي د غټو خوراک نو ځکه حساس د دې واکمنو نه ګیله نه کوي او چې څه پې لګي هغه خپلې دوباره نه کوي او د سپلو کار دومره خراب شو چې واره نه کوي. ټیک شو نو موږ پکې خپله برخه واخیسته دولت استاد مخکې د دې خلکو خپل کار دی. ټیک شو که نه؟ ټیک شو مننه.